په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له ترینګلتیا او پر لویو ښارونو د وسلوالو طالبانو له پراخو بریدونو وروسته ولسمشر غني نن د ملي شورا د دواړو جرګو فوق‌العاده غونډه رابللې وه. نوموړي په یاده غونډه کې وویل چې حکومت یې د سولې لپاره لویه قرباني ورکړې او په دې برخه کې یې هیڅ ډول هڅې نه دي سپمولي، خو په خبره یې طالبانو د دې هر څه په بدل کې یوازې پر جګړې تمرکز کړی او د ټولو هوکړو خلاف یې افغان وژنې ته دوام ورکړی دی. موږ ډیره نرمي وښودله او داسې ګامونه مو واخیستل چې د نړۍ په هیڅ کونج کې حکومت د پورته کولو جرأت نه لري، خو زموږ دښمن نه یوازې د سولې خواته ګام وانخیسته بلکې زموږ اخلاص او صداقت کمزوري وګڼله او تاسو شاهد یې چې جنګ یې پر موږ تحمیل کړ. نوموړي دغه راز ټینګار وکړ چې لا هم سولې ته ژمن دی، خو په خبره یې طالبان هڅه کوي چې د زور له لارې واک ته ځان ورسوي. د ولسمشر په خبره دغه ډلې د پخوا په پرتله منفي تغییر کړی او تر پخوا زیات د پردو په اشارو د خپلو افغانانو پر وړاندې ظلم ته دوام ورکوي. طالب 24 سال پیش نیست. طالب متشددتر، خونخوارتر و جابرتر بر ما هجوم آورده است. طالب نه تنها این که روابط خود را با دوستان داخلی و بین‌المللی قطع نکرده بلکه این روابط قوی‌تر شده است، خشونتشان افزونتر شده است. ولسمشر دغه راز د اوسنی وضعیت اصلي لامل په ناڅاپي توګه له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل بولي، خو په خبره یې افغانان په خپل یووالي او واحد دریځ سره له روان پیچلي وضعیت څخه وتلی شي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د نوي پلان له مخې به تر راتلونکو 6 میاشتو په روان وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. یوازې دومره وایم چې ټول آمادګي مو نیولي تر څو په راتلونکو 6 میاشتو کې د فتنې دغه موج دفع کړو او د استقرار حالت ته ورسیږو. په دې کې هم شک نشته چې د دې پلان مهم عنصر زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ د خلکو ملي بسیج دی. بلخوا د ملي شورا دواړو جرګو هم په یوه ګډه اعلامیه کې د جمهوري نظام او د تیرو 2 لسیزو له لاسته راوړنو پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې لار خپله کړي او نور د روانو ناخوالو، ورانیو او افغان وژنې ته د پای ټکی کیږدي. له طالبانو او دولت له درنو وسلوالو مخالفینو څخه غواړو چې نور د اسلامي بدنامیو، اقتصادي ویجاړونو او یتیمولو ماشین ختم کړي ترڅو لا زیات د سیمې د تمدن تاریخ ویجاړونه کړي. سولې سره د یو ځای شي د قرآن کریم منطق دی. ولسمشر دغه راز خبرداری ورکړ چې هیڅ ورانوونکې ډلې ته به تسلیم نشي او په وینا یې یا به د سولې له لارې یوې هوکړې ته رسیږي او یا به هم د جګړې په ډګر کې طالبانو ته ماتې ورکوي. بلخوا طالبانو هم د ولسمشر دغه څرګندونو ته غبرګون ښودلی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې ولسمشر غني په دې ډول خبرو سره غواړي چې روان وضعیت کابو کړي، خو په خبره یې دغه ډول خبرې او تورونه به هیڅ ځای ونه نیسي.